سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به پکې زښته ډېر خوشحاله یې. له روژې او له ژوند دواړو به ډېر زیات خوند اخلئ. نن موږ دلته ملګري په جانس کې ناست یو او یو عالم کتابونه راسره دي او له نیکه مرغه نن له موږ سره نعمان احمدزی صاحب هم دی. احمدزی صاحب زموږ کتاب لوستونکی ملګری دی او ما نور الله جلالزي خو مخکې هم تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړې وه. جلالزی صاحب زما د کتابونو ملګری دی. زه هر وخت ملګرو ته وایم چې هغه کسان په ما باندې زښته ډېر ګران وي څوک چې کتابونه لولي، ځکه زه هم ځان ته یو کتاب لوستونکی وایم او د خپلې برخې یو څوک چې پیدا کړم چې په کتابونو باندې مین وي، د کتابونو پوښتنه ترېنه وکړم، کوم ښه کتابونه یې لوستلي وي ما ته د هغو کیسې وکړي او زه هم هغه کتابونه بیا پیدا کړم او ویلولم. ډېر زیات خوند له دې نه اخلم. نو جلالزی صاحب دا چې روژه ده او ټول ملګري هم ډېر زیات وخت لري، ځکه له دفترونو هم وختي فارغېږي، وختي کور ته راځي. دې پسې باندې چې ډېر خوب کوي، یو خو په اندازه خوب یو ډېر وي چې ډېر خوب کوي. که د هغو پسې باندې کتابونه ولولي نو ته خوند به له ژونده وانخلي. روزه کې عموما تر نورو کارونو مطالعه اسانه وي او خوند یې هم زیات وي. بیا خصوصا ډېر وخت داسې وي چې که نور وخت نه وي له فیصلې وروسته هغه وخت کې دماغ هم ډېر ارام وي او ډېر ښه مطالعه کېږي. وخت هم لري، بل هغه داسې دی مطالعه ډېر اغېز هم لري، ډېر په ذهن کې کښېني او په ژوند ډېر مثبت اغېز کوي. نو روزه تر نورو وختونو د مطالعې لپاره زما په نظر ډېره ښه ده. زما خپله امتحانونه دي نو مطالعه ډېر راته اسانه وي. یعنې ملګرو ته ستاسو سپارښتنه مو همدا ده چې په روزې کې له کتاب لوستلو نه هم خوند واخلي. د روزې تر څنګ له کتاب لوستلو نه هم خوند واخلي. روژې تر څنګ که غواړې روژه یې خوندوره سي مطالعه دې وکړي. احمدزی صاحب دې په خیر راشي. احمدزي صاحب ته زه لوګر ته ورغلی وم، د موږ ډېر زیات عزت هم وکړ. خدای پاک دې په عزت باندې لري. نو دی هم کتاب لوستونکی ملګری دی. هلته د په دفتر کې هم کتابونه ول. ما ته یې قسم وکړله چې هلته غواړي دی هلته یو کتابخانه غوندې جوړه کړي چې مراجعین راځي هلته کښېني بیا کتابونه ولولي. بلکل. په هغه برخه کې د کار بیا مې وکړه که لا تر اوسه پورې روان ده کار یې؟ نه، هغه برخه کې هم کار کړی ده، مالي برخه هم ورته کار کړی ده. ځکه موږ خو مراجعین د دې کار هم وکړو، مراجعین یو څه معطلېږي، د دې په ځای چې هغوی بیرون معطله شي یا په موبایل کې خپل کې یا یو ګیم وکړي، موږ ورته یو وړوکې کتابخانه او مشخص کتابونه چې دا هم پکې شامل دي دا ورته ټاکلي دي چې دوی ټول مطالعه وکړي. یو څو وخت مو همداسې کتابونه دوی ته خلکو ډېر په مینه او ډېر په شوق باندې ډېر کتابونه نو هغې ته هم پروګرام وکړی ده. مالي برخه هم خلاص شوې ده انشاءالله. وړوکې انوارۍ او دا کتابونه د همکارانو او دوستانو په ملاتړ باندې راټولوم. یعنې په عین حال کې به تاسې د کتاب لوستلو د دې فرهنګ عامولو ته هم کار کړی وي چې یو څوک راسي هلته اضافي خبرې او شیان کې وخت ضایع کېږي یا یې لږ تر لږه زړه تنګون به ورختم کړي تاسې د کتاب کتابخانې په لرلو باندې. بلکل، ځکه هلته وایي انتظار صحیح سخت دی، ډېر سخت دی. نو چې کله کتاب سره دوی کښېني کتاب سره لکه خپل یو ملګري سره چې خبرې کوي، کتاب همداسې شی ده. نو دوی چې او په دفترونو کې زه فکر کوم دا نوی کار هم دی، تر اوسه به چا داسې کار نه وي کړی چې په دولتي اداره کې یو څوک د مراجعینو لپاره په انتظار خونه کې کتابخانه ولري. دا یو نوی سوچ ده. موږ سره زیاتره هغه ځوانان راځي چې پوهنتون لپاره وي، کله چې دوی تذکیرو ته راځي نو موږ هغه ځینې مقصدونه چې د کمپیوټري امتحانو کې امتیاز راځي، دولتي امتحانو کې هغه هم دوی ته ساتلي. دوی ډېر په مینه په شوق باندې حتی دوی دا خواهش هم کوي چې دې کاپي مونږ یو یا دوه باندې واخلو. نو له همغې نه دا فکر موږ سره پیدا څنګه چې دلته موږ کتابخانه ولرو، نارینهو لپاره جدا او ښځینهو لپاره جدا. تېره ورځ مې یو کتاب موږ سره په لاس کې وشو چې یو ښځینه وغوښتل دا ما ته راکړې، زه به تر هغو پورې چې بایومټریک کېږم زه به دا ولولم، ځکه زه امتحان لرم. نو دا یو مثبت فکر دی انشاءالله. موږ کوشش کوو همکارانو دوستانو. دا څومره ښه خبره ده چې موږ او تاسې په دفترونو کې په انتظارخونو کې کتابونه ولرو او مراجعین چې راځي هغه له کتاب لوستلو نه خوند واخلي. وخت یې نوی ځای شوی او یو نوي څه له ځان سره بېرته وړي وي. دې په اړه به زه درته محمد سهار صاحب، زه تقریبا 2 کاله مخکې پېښور ته تلم ډاکټر ته، په یوه میاشت هلته وم. بیا به سهار وخت ورتلم دوستانو ما به انتظار کوم. ټول خلک به یو په بل خوا دې خواخوا به یې کتل چې نو ما کتاب کتل. په اخر کې 13 ورځې وروسته کې ما 13 کتاب ولوست. څومره ښه ده. نو هم داسې انتظار راته اسانه شوی و مې خپل ځان لپاره. تاسې وختي یو بله قسم راته وکړئ کتابونو په اړه چې کور ته هم دا کتابونه وړي ول. زه یوه کشره خور لرم او هغه مکتب یې نه دی خو دومره کتابونه مطالعه کوي. یعنې زما د
پوهنتون ټول کتابونه چې دي هغه یې ټول لوستي وي. ډېر څومره ښه ده. یو ورځ یې ما شهرستان اخیستی و کور ته مې وړی و هغسې لږ یو څه ووتی مې 2 ورځې وروسته ما ته وایه کتاب مې مطالعه کړو. او غټ کتاب دی. غټ کتاب دی. ما ورته څنګه دې مطالعه کړو څه شی وپکې پرې پوه نه شوم خو ډېر کتاب دی. مزندګه خبره کوچنۍ ده کتابونه لوست. ډېر کله ځینې خلک دغه ستونزه لري چې د مطالعې په برخه کې چې دوی وایي چې مثلا زه کتاب لولم او یو حرف مې په ذهن کې نه پاتې کېږي. دا هېڅ ستونزه نه ده. کله چې دغه د کتاب لوستل زموږ او ستاسې عادت سي بیا دغه ستونزه اتومات حل کېږي. مثلا زه زما چې څومره کتابونه لوستلي ټول خو زما په ذهن کې نه دي ناست خو که یو څوک د کتاب یادونه وکړي یا د دې کتاب د منځپانګې نه خبره وکړي زما ذهن ته اتومات په لاشعور کې زما اصیل وي تیار راویښېږي او زه د کتاب په اړه باندې خبره کولی شم. یعنې دا ستونزه نه ده چې سړي په ذهن کې د کتاب نه یو شی پاتې نه شي. یو هغه کتاب باید د کیسې ډول باندې هو د کیسې په شکل باندې بالکل خاطر باندې موږ د اتره دوستان چې مطالعه کوي کتاب راټکوي د پاکستان خلکو راټا ورته یا میخانیک ورته میخانیک کوي ټکي په ټکي زده کوي. ټکي په ټکي کله چې مفهوم تر واخلي یا د یو کیسې په ډول باندې وګوري هغه ډېر زر په ذهن کې کېږي. مفهوم اخیستل مهم دي که نه چې هغه سړی ځینې مفهوم تر واخلي عموما په د اتره خارجي پاتنو کې کله چې لومړی سر ورته هغه اول سمستر ابتدا دوی ټول فنډامنټل درکوي ابتدایي اساسات درکوي کتاب درکوي بیخي کوشش نه کتاب ته سلایډ درکوي یا بل شی درکوي کتاب درکوي ته نو کتاب سره ته اشنا شي کتاب ویلو سره دوی سره تشوق کوي او څه چې کتاب ته کوي چې هغه سلایډ او بل څه دی جواز کتاب باندې یو کیسې په شکل دی د دې شکل چې من چې نه په زور باندې ته هغه هرڅ کې هغه په میخانیک ډول باندې یو بله مشهوره خبره دا ده چې وایي کله چې ته کتاب ولولې د خپلې خوښې کتاب دی ته کتاب شخصیت کې پوره په نیمه هغه کتاب ګډېږي یعنې که کوم کتاب کومه برخه چې تا اغېزه وکړي هغه ستا په شخصیت کې ګډېږي که ته وغواړې اتومات شخصیت کې تغیر راولي. ما مخکې دا د عادت خبره چې وکړه دا عادتونه اتومات وي که نه کله دا چې ستا په ذهن کې کله چې دغه خپل ځان په مطالعه باندې عادت کړ بیا ته ډېر په اسانۍ باندې مفهوم ترې رامنځته شي د کتاب نه. نو چې ځان دې نوی عادت کړی یو څه وخت به لګېږي بیا چې ته دغه سره ځان عادت کړي چې نه دا زما په ذهن کې کېني داسې نه ده چې باید زه ټکي پر ټکي ټول یاد کړم یاد یې زده کړم. ډېر خلک بیا د مطالعې لپاره ډېرې ارامې فضا ته اړتیا لري خو هغه په اولو وختونو کې بس چې مطالعې سره لږ عادت سي مثلا زه جانس کې یم بیخي بېروبار وي خلک مشتریان راځي زه په هغه سره له هغه هم زه مطالعه کوم داسې ورځ عیني حال کې د حساب تل فکر کړی چې چاته زیاتې پیسې ورنکړي چاته زیاتې وانخلي سره له هغه هم زه داسې ورځې مثلا 50 ورقې عادي مطالعه کوم. څومره ښه کار ده. نو مطالعې لپاره هر ځای خو دا اوس وخت کې زه به وویل اوس وخت کې زموږ یعنې جانس د مطالعې لپاره ډېر ښه ځای دی که څوک غواړي مطالعه وکړي جانس ته دې راسئ د ورځې ارام ځای وي ارام ځای دی ټول اول دا چې ډېره ښه دغه دیوالونه دا ټول سپین دي نو د مطالعې لپاره د زړه خوشحاله دغسې فضا کې د مطالعه ډېره او زموږ ارادې د دې خلکو لپاره سپینې دي تورې نه دي. موږ غواړو چې دوی د خوږو تر څنګ د کتاب په خوږلک باندې هم عادت او پرې راوړي. تاسو د ځینې کتابونو په اړه باندې وویل د کتابونو ځوان ما ته هم را معرفي کړې ځکه ځینې کتابونه چې ما نه دي لوستي. زه به ملګرو ته یو څو به ته ووایې یو څو به احمدزی صاحب ووایي یوازې نومونه به ورته ووایو او لیکوال او ژباړن به ووایي. ما سره دا د لبنان ویاړ جبران دی ژباړونکی عصمت الله ظهیر دی جبران خلیل جبران خو داسې ټولو ته معلوم دی د ده کیسې هم په دې کې شته او لنډ کوټونه یې شته پکې چې ډېر زیات خوندور دي او ما خو پخپله ډېر زیات خوند ترېنه اخیستی دی. بل مثبت فکر اغېزناک درسونه دي چې ژباړه او راټولونه یې د مشتاق رحیم دی. مشتاق رحیم سرجي ډېر زیات یو تکړه سړی دی د دې زموږ او ستاسې د هېواد یوه سرمایه ده. دا کتاب ما نه و لوستی خو څنګه مې د ژباړونکي نوم ولید عکس مې واخیستم البته د هغه انتخاب هم زبردست وي بلکل د براین ټریسي د لنډو لیکنو ټولګه ده. د فکر ځواک د ډاکټر نورمن وینسنټ پیل کتاب دی. فکر انسان کوم لور ته بیولی شي ژباړه میر احمد یاد صاحب کړې ده. د مخکښو څېرو د بري راز خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزه همدا د ژوندو بري طلایي کلي ده. لیکوال آیت الله جعفر سبحاني دی او ژباړن اسماعیل لاروی صاحب دی. دا کتاب پیغمبر لیکوال یې جبران خلیل جبران دی او ژباړه یې زینب سالک کړې. ما دا کتاب لوستی ډېر خوب کتاب د هغه شاهکار اثر دی. د هغه شاهکار اثر دی. بل کتاب ستونزه د ښکل کړه په ژوند او کار کې مثبت فکر د منفي فکر د بدلولو 12 لارې چارې تاسو ته ښیي. براین ټریسي او کرسټیانا ټریسي سټین لیکلی دی
او ژباړن یې محمود سعید دی. د دې کتاب یوه ډېره مشهوره خبره ما اوس ذهن ته راغله چې ذهن داسې دی لکه بڼ که تاسې پکې ښکلي ګلان ونه کړئ اغزي پکې او دغه خراب واښه چې دي دا پکې اتومات راشنه کېږي. یعنې که تاسې خپله مثبت فکر ونه کړئ منفي فکر هم اتومات ذهن ته راځي. او ژوند وکړه ژوند زده کړه دا زموږ د هېواد د پښتو تکړه ژباړن او تکړه لیکوال میر احمد یاد صاحب لیکلی دی. سهارنۍ پیرزوینې دي ما دا پیرزوینې تقریبا ټولې فیسبوک کې لوستې دي. یعنې هره پیرزوینه یې په ژوند یو تاثیر کوي. ملګرو څخه مې هیله ده چې وایي ژوند بڼه ترېنه زده کېدلی او دویم چاپ یې دی او دا په ډېر کم وخت کې خلاص شوی دویم ځل چاپ شوی دی. او بل اروايي فشار او ژور خفګان اروايي درملنه دا هم نوی چاپ شوی دی. دا هم نوی چاپ شوی دی او حمید رضا اشرفي لیکلی ژباړه او زیاتونه یې جاوید آفتاب کړی دی. دا هم ښه کتاب دی د اروايي فشار. اوس وخت کې تاسو یو ویډیو هم بالکل ډاکټر صاحب محسن حسن سره موږ په دې خبره هم کړې وه. یعنې په افغانستان کې تقریبا ټول خلک اروايي فشار سره مخ دي. نو دغسې کتابونه یې دی لپاره اروايي درملنه یعنې سم نیمایي خلک ډول ډول اروايي ستونزې لري. بل کتاب چې دی د دوستۍ لار څنګه دوستان ومومو او پر نورو یې اغېز وکړو ډیل کارنیګي لیکلی دی او ژباړن یې محمد ابراهیم شینواری دی. دا کتاب د نویو ځوانانو لپاره ځکه ښه دی چې دوستۍ څنګه دوستان ومومي او څنګه د هغې له اغېزه ځان وساتي. یعنې مثلا ډېر وخت داسې کېږي چې خراب دوستانو سره مخ شو د هغې له خراب اغېز څخه ځان وساتو او ښه اغېز یې دوستان ومومي. دا هم ډېر ښه کتاب دی دوستان دې ولولي. د یو بل کتاب هم دی د ژوند لار نومېږي هغه هم ډېر ښه دی. ما سره خو دغه دوه درې کتابونه چې ما ډېر لټه کوله دا پیدا کړم ګام تر ګام تر ټوله زیاتره خلک دي کارونه شروع کړي ډېر ښه ایډیا ورسره ډېر ښه سوچ ورسره خو تر اخره هېڅ تک نه شي رسولی. نو څنګه وایي پیل شوي کارونه بشپړ دا بسم الله پښتونمل ژباړلی ده او پیټر لیکلی ده. او بل کتاب چې ما په یو مووي کې لیدلی و راز د سیکرټ ډېر مهم کتاب دی دا محمد اسحاق ستانکزي ژباړلی دی. د دې کتاب په اړه دا هم ویل کېږي چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې رغولی دی. د ناروغۍ له بستره یې راپورته کړی. بل ژباړونکی احساس ستانکزی محمد احساس ډاکټر صاحب محمد احساس ستانکزی پرې د کار سره سینو هم د ژباړلی دی. بهترین انتخاب کوي دی. دا په دې ډول یو بل کتاب موږ یو دوست هغه ډپریشن وایي ناروغي باندې اخته و. همیشه په دې خبر و همیشه به مې ژوند ګیله کوله. یو بل کتاب ډونټ بي سیډ مه خفه کېږه عربي لا تحزن ډېر مشهور دی. عربي لیکوال لیکلی دی عارف قرآني. نو هغه موږ ورته ویلي نو همیشه به چې کله د مجلس کې کېږي دا کتاب خبرې به راکړو مه خفه کېږي. مې ته وظیفه نه لري مې ته اوس وظیفه نه لري بل دومره دې ښه اغېز کوي. ښې لاسونه نه لري چې وظیفه ولري بیا به چې یو خبره ورته کوې مه خفه کېږه که ته دا شی نه لرې بل دا شی نه لرې ټوله دا کتاب خبرې بل دې کې هم دا د اروايي ناروغانو د ستونزو د حل لپاره ډېرې ښې چارې دي. د ویډیو په شروع کې ما یو شی وکړو تاسو دوه رقمه احساس لرئ یو ښه یو بد. ښه یعنې هغه شی چې تاسو کله طبیعت غواړي راستئ ورسره زړه مو خوشحاله یو بد هیڅ شی نه خوښېږي هغه بد احساس دا یو شی لیکلی هغه ما پکې بل هنر غلا کړی د نوښت نوي څراغونه لس رازونه دا ډېر مهم کتاب نوي نوښتونه نوي شیان زده کول لیکوال یې ده سټیل او ژباړل ثناء الله مومند ثناء الله مومند هم ژباړه کې ډېر ښه ډېر ښه ده او دا نوې ژباړې پیل کړې او ډېر زیات ښه کتابونه یې وژباړل ډېر خوندور کتابونه د یو بل کتاب هم دی رب متازه کړی د چکن سوپ فار د سول دغه انګلیسي دی ډېر زبردست کتاب دی هغه موږ یې چاپ کړی خو اوس ختم شوی دی نږدې ورځو کې به په خیر بیا هم چاپ خوشحالي دی دا چې نوي ژباړانو ډېر ژباړه کړې پښتو ته ما خپله یو سی پلس پلس یو کتاب کمپیوټر ساینس تخنیکي کتاب دی او تخنیکي کتاب د هغې ژباړې ته ما کوشش وکړه تقریبا هغه 250 صفحې ما په یو میاشت کې 250 صفحې ولیکلې ډېر او اډیموټیشن چې چا له خوا نه وه هغه کتاب هغسې پاتې انګېزه نه زرینې لارې دام میر احمد یار صاحب ټولې لارې په سرو زرو پوښلې دي بالکل یار صاحب ژباړلی دا یو بهترین کتاب دی ما زیاتره دی هغه کتابونه دي چې ما لټون د دې کوم چې زه به دا پیدا کوم او وخت ورته پیدا کوم ترغو داود
دا کې موچم ډېر مشهور کتاب دی دا په دې باندې مشهور وختي ما نورالله جلالزي ته هم دا خبره وکړله چې د به دیوالیه شوي شرکتونه په پښو باندې راوړي او دی وایي چې دا کتاب ما یوازې د کوریا ځوانانو ته نه دی لیکلی د ټولې نړۍ ځوانانو ته مې لیکلی او د ده مشهوره خبره هم دا ده چې وخت ستی پالي وخت هر وخت ګټي نو دغه یو بل وروستی کتاب هم دی د افغانستان د علمي ترپي څېړنیزه رساله ده دا یې لنډیز دی او دا یې بشپړه رساله ده پوهان بشیر احمد ذکریا صاحب دا لیکلی دی نو ستاسې دواړو هم ډېره زیاته مننه احمدزي صاحب هم ډېر خوند وکړو چې په موقع راغی او موږ سره یې په دې ویډیو کې ګډون وکړو او ما نورالله جلالزی خو به انشاءالله وخت په وخت تاسو ته د کتاب په اړه باندې انګېزه بښونکي ویډیوګانې هرومرو جوړوو تر هغو تاسې په کتابونو باندې روږدي کړو راواړوو او له تاسې نه یو مثبت فکره انسانان د کتابونو له لارې جوړ کړی شو مثبت فکره انسانانو ته زموږ په کورنیو کې په دې ټولنه کې او په دې ځپلي هېواد کې زښت ته ډېره اړتیا ده زموږ جنګي مزاج یوازې مثبت فکر ختمولی شي بل هېڅ یې نشي ختمولی نو که تاسې نور څه خبره نه لرئ ملګرو نه به اجازه واخلو منصور هم ډېر زیات ستړی کړو د منصور هم ډېره زیاته مننه چې په ډېره خوارۍ زموږ ویډیو راوکړله ژوند خوشحاله اوسئ ښه وخت ډېره مننه منصور